دی وایي که په پیو کې یا په چیو کې یا په اوبو کې چې ورته مچ پرېوځي نو دې سره به څه کوو. حدیث شریف کې راځي نبي علیه صلات وسلام وفرمایل، تقریبا حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت ده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اذا وقع الذباب في اناء احدكم، کله چې یو مچ پرېوځي ستاسو کې د یو کس په لوښي کې یا په اوبو کې، یو حدیث شریف کې راځي فی شراب احدکم، ستاسو د څښلو یو څیز دی پای کې مچ پرېوتو، نبی علیہ السلام فرمایي فمقلوه، تاسو پکې ورو منډئ اور وی منډئ پکې وی راو باسئ وی غورځوئ. ولې؟ وایي د دې مچ په دې یو وزر کې الله جل شانه نقصان دلی دی، بیماری ده پکې، او په دې بل کې شفا ده. نو دې چې کله دې ته ور پرېوځي خپل ګس طرف هغه مخکې کوي، نو چې هغه نقصان یې کړی دی ګس طرف، نو ته چې پکې د ښی طرف ورو منډې نو هغه بالکل ایکول شي دی بل سره، هغه زهر د هغې ختم شي. دا طریقې کار ده، یو مسنونه طریقه ده. البته اگر چا طبیعت نه مني بیا دې غورځوي، دا خو صرف یوه فایده ده چې په حدیث شریف کې راغلي، په دې کې دننه نور ډېر فواید هغه مضمر دي، ښه پټ پکې پراته دي. موږ ته صرف خپله فایده ښکاري همیشه، موږ څوکړه کښېنو د پاسه په ټیپر نه وي، نو دا زموږ طبیعت دی چې په کوم څیز کې فایده ظاهري